سوداګرۍ خونه په 10 ورځو کې 300 ټنه جلغوزي چین ته صادر شوي دي. د هیواد د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې له چین سره د هوایي دهلیز تر پرانیستل کېدو وروسته دغه هیواد ته د جلغوزیو صادرات ډېر شوي دي. د یادې خونې د پراختیا رئیس میرزمان پوپل ویلي دي چې تیرو شاوخوا 10 ورځو کې تر 300 ټنه ډېرې جلغوزي چین ته صادر شوي دي. پوپل دغه راز ویلي دي چې په نړیوالو بازارونو کې هم د جلغوزیو بیه لوړه شوې ده چې په وینا یې دا د افغانستان لپاره ښه خبر دی. د هغه په خبره په نړیوال بازار کې د 1 کیلو جلغوزیو بیه $300 ته لوړه شوې ده. د یادې خونې چارواکي دغه راز وایي د چین سربیره په هند او متحده عربي اماراتو او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې د جلغوزیو بازار د پام وړ ګرم شوی دی.